بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ټو هوم بایولوژي. زه یم ګل حسین او نیا ټاپک زما دی منټل لا اف سیګریګیشن. دا ټاپک چې دی د کلاس 10 په بایولوژي کې دی. منټل لا اف سیګریګیشن چې کله موږ وایو د کلاس 10 په بایولوژي کې یا د کلاس 12 په بایولوژي کې یا د کلاس 12 د بایولوژي نه اخوا چې کله تاسو وایي که په دې باندې تاسو پوه شوئ نو د کلاس 10 نه په اخوا چې کله تاسو منټل لا اف سیګریګیشن نازي نو د دې مطلب چې دی هغه بالکل واضح دی د کلاس 10 په بایولوژي کې څنګه چې بدیږي دی نو دغه شان مضمون سره چې دی په نورو کلاسونو کې چې راځي نو مطلب به هم دغه کې په دې باندې تاسو ځان پوه کو نو ان شاء الله دا ټاپک چې دی په تاسو نه هېریږي. د ټاپک چې تاسو کې دا دی منډل. نو منډل چې دی دا فادر اف جینیټکس دی چا چې په جینیټکس کې ډېر زیات کار کړو اسټریان یو ساينټیسټ و. بیا لیکل لیلا د منډل چې دی د یو لا پیش کړو د یو قانون پیش کړو اف سیګریګیشن چې شي د جدا کېدو. منډل لا اف سیګریګیشن مطلب دا دی چې منډل چې کوم لا پیش کړه د چې کوم قانون پیش کو د جدا کېدو د څه جدا کېدو. په منډل لا اف انهریټنس کې په انټروډکشن کې ما تاسو خبره کړې وه چې منډل چې دی د ټول نه زیات ریسرچ د ټول نه زیات کار چې دی د په پی پلانټ باندې کړل د مټرو په بوټي باندې. نو د هغې مټرو په بوټي کې د اوه خصوصیات چې دي نه هغې سټډي کړي. نو د هغې اوه خصوصیات چې کله د سټډي کول نو هغه سټډي د راوړه او دوی دوه لاګانې پیش کړي. نو په هغې کې اولنۍ لا چې ده نو هغه زموږ سره دی منډل لا اف سیګریګیشن. اوس د سیګریګیشن جدا کېده څه ته وایي دا چې کله دا ټاپک به تاسو ته پوره کوم نو تاسو به انشاءالله چې دی بیا پوه شئ. نو دا خبره یاد ساتئ چې کله یو ساینټیسټ یو لا پیش کوي یا یو تجربه کې ایکسپریمنټ کوي نو د هغې دپاره د یو ارګینزم چې دی هغه سلیکټ کوي. هغه هیومن کېدی شي هغه ځناور کېدی شي هغه یا بوټی کېدی شي. نو منډل چې کله دا اولنۍ لا پیش کوله نو د ده دپاره ما تاسو ته ووایي چې د زیاتر کار چې دی په مټرو باندې کړی نو دو د دې خپلې لا دپاره چې شی سلیکټ کو کوم ارګینزم د سلیکټ کو هغه زموږ سره دی پی پلانټ. نو دو چې کله دا لا پیش کوله نو د دې دا لا چې کله د پیش کوله نو دې بنیاد څوک دی پی پلانټ د مټرو بوټی. اوس د مټرو په بوټي کې د اوه خصوصیات چې دي هغه یې نوټس کړي وو. په هغې کې د مټرو د بوټي د تخم شکل د مټرو بوټی چې دی د دې دنګوالی څونه دی د دې چتوالی څونه دی په دې کې ګل په لپاسه سر کې راځي که نه د ګل چې دی هغه په لاندې ویښ کې راځي. بیا د مټرو چې کوم پلی دی آیا د مټرو د پلی چې دی دا ډک راځي دا تش راځي. نو دا اوه خصوصیات چې دي د کنټرول کړي ابزرو کړي او د خپل سټډي لپاره چې دی د کوشش کوو چې دا اوه خصوصیات چې دي د زما په کنټرول کې. خو چې کله د پی پلانټ چې دی سلیکټ کو نو ما تاسو ته ووایي چې په پی پلانټ کې د اوه کرکټر چې وو هغه د ابزرو کړي وو. څو کرکټرز اوه کرکټرز. خو د دې لا دپاره د اوه کرکټر نو راغستی د صرف یو کرکټر راغست. په ټیم باندې د یو کرکټر راغستو او په دې لای چې دا د اپلای کولای شي آیا زما د لا چې دا صحیح ثابتېږي او که نه. نو په دې وخت کې چې کله د منډل لا اف سیګریګیشن چې کله دا لا پیش کېده نو د پی پلانټ راواغستو په هغې اوو خصوصیاتو کې د صرف یو خصوصیت راواغستو چې هغه خصوصیت زموږ سره چې شو هغه زموږ سره و سیډ شیپ. د مټرو د بوټي چې کوم تخم دی د هغې شکل هغه شکل چې دی د هغې په بنیاد باندې د منډل لا اف سیګریګیشن چې ده نو هغې پیش کړه. اوس په دې کې لږ چې دی ځان پوه کوي د چې کله سیډ شیپ راغستو نو د دې سیډ شیپ دپاره د دوه بوټي چې دي نو هغې سلیکټ کړو. نو هغه دوه بوټي ته موږ څه وایو هغې ته ویلی کېږي ټرو بریډینګ پلانټس. مطلب څه دی د چې کله دا لا پیش کوله او د سیډ شیپ چې دی هغې سلیکټ کو نو د یو بوټی داسې راواغستو چې په هغې کې د مټرو د بوټي چې کوم تخم دی د هغې شکل یو شانو او د چې کوم بل بوټی راواغستو د مټرو بوټی نو په هغې کې د دې مټرو د تخم چې کوم شکل دی نو هغه پکې بل شانو. خو د چې کله دا دوه بوټي راواغستو نو هغې ته یې څه نوم ووایي هغې ته یې ووایي ټرو بریډینګ پلانټس. د ټرو بریډینګ پلانټس مطلب ته یې په دې باندې ځان پوه کړئ چې په دې کې د ټرو بریډینګ پلانټس لپاره موږ یو ټکی استعمالوو چې هغې ته موږ وایو هوموزایګس. د هوموزایګس پلانټس راواغستو. اوس هوموزایګس چې کله تاسو جینیټکس وایي نو هوموزایګس دا ټکی چې دی تاسو بار راځي. اوس هوموزایګس څه ته وایي
مونږ ویلي چې کله یو جین مطلب دا دی چې هغه انیمل دی که هغه هیومن دی که هغه پلانټ دی نو په دې لیوینګ ارګانیزم کې چې یو کرکټر کنټرول کیږي نو هغه څوک کنټرول کوي هغه جین کنټرول کوي او چې کله مونږ جین وایو د جین مطلب دا دی چې کله زموږ سره دوه الیلیز موجود وي دې ته مونږ وایو الیلی او دې بل ته هم مونږ وایو الیلی نو مطلب څه شو چې جین چې دی په دې کې دوه الیلی او دا جوړی نو چې کله دا دوه الیلی یو شان وي نو هغې ته مونږ وایو هوموزایګس او چې کله دا دوه الیلی د یو بل نه بدلي نو د هغې ته بیا مونږ چې دی هیټروزایګس ټکي چې دی نو هغه مونږ استعمالو نو که منډل چې و هغه ټرو بریډینګ پلانټس راواغستو ټرو بریډینګ پلانټس ما تاسو ته ووایي چې دا هوموزایګس پلانټس وو هوموزایګس پلانټس وو خو هوموزایګس پلانټ څنګه وو اوس په دې کې تاسو ته وایم خو د هوموزایګس نه مخکې تاسو ځان په یو څیز باندې پوه کړئ د دې لا لپاره یو بل ټکی استعمالیږي چې هغې ته مونږ وایو مانو هایبریډ کراس اوس مانو هایبریډ کراس څه ته وایي چې کله تاسو منډل لاب سیګریګیشن تاسو د بورډ په ایگزام کې راځي تاسو د سکول په ایگزام کې راځي که په هر ځای کې راځي نو دلته کې به تاسو دې سره په بریکټ کې لیکئ مانو هایبریډ کراس اوس د مانو هایبریډ کراس مطلب څه دی مانو هایبریډ کراس مطلب دا دی چې په دې مانو هایبریډ کې دا مانو دا ټکی چې دی دا مونږ وایو یو کراس مطلب څه دی چې د بوټي یو کرکټر د یو بل سره کراس شي نو هغه زموږ سره مانو کراس شو خو چې کله د دې کراس په ریزلټ کې په نتیجه کې زموږ سره سیز راشي نو هغې ته بیا مونږ وایو هایبریډ نو مانو هایبریډ کراس مطلب څه شو نو مانو هایبریډ کراس مطلب دا دی چې دلته کې منډل چې و د صرف یو کرکټر راواغستو هغه و سیډ شیپ هغه سیډ شیپ چې دی صرف یو کرکټر دی دا یې کراس کوو دوه مختلف بوټي د یو بل سره کراس کول نو صرف پکې یو کرکټر کراس شو نو د هغې دپاره دلته کې مانو هایبریډ کراس دا ټکی چې دی دا استعمال شو ښه اوس هوموزایګس له راشئ هوموزایګس تاسو داسې وایئ چې کله موږ د سیډ شیپ خبره کوو او د پکې دوه ټرو بریډینګ پلانټس واخیستو نو چې کله د دوه ټرو بریډینګ پلانټ واخیستو نو په هغې کې د دې یو د سیډ دا شکل چې و دا غوڼ و نو هغې له نوم ورکړو راوند اوس یې کوئ راوند ټکی ورکړو او دا دوه کیپټل آر ما څه ولیکل دا دوه کیپټل آر ما ځکه ولیکل چې کله مونږ یو الیلی ما تاسو ته ووایي چې کله مونږ یو جین ظاهرو نو په هغې کې زموږ سره دوه الیلی او چې کله هغه دوه الیلی یو شاني نو هغې ته مونږ وایو هوموزایګس نو دلته کې د سیډ شیپ لپاره د چې اولنی بوټی واغست نو د هغې چې کوم تخم و د مټر بوټی چې و د هغې چې کوم تخم و نو هغه څه راوند و نو اوس دا راوند دی دا اوس یو خصوصیت دی دا تخم راوند دی دا غوڼ دی دا اوس یو خصوصیت دی نو دا خصوصیت یو جین کنټرول کوي او په هغه جین کې دوه الیلی دي چې کله مونږ الیلی چې دی مونږ پرزنټ کوو د لیکلو په شکل نو هغه به مونږ د لیټر په شکل کې چې دی مونږ لیکو اوس دا دویمې چې کله د واغستو نو دا ما لیکل چې ټو ټرو بریډینګ پلانټس دي دوه پلانټس دي هغه هوموزایګس دي یو دا شو او دا بل تخم چې د واغستو نو دا زموږ سره و رینکړ د رینکړ مطلب دا دی چې هغه د راوند اپوزیټ چې غوڼ شکل چې دی دغه سیډ نه د هغې شکل چې دی هغه په دې طریقو نو دې ته مونږ وایو رینکړ نو اوس دلته کې ما دوه آرونه چې دی ما لیکلي خو دا ما سمال لیکلي نو دا هم یو جین دی په دې کې دوه الیلی دي او دا دوه الیلی یو شان دي نو دې ته مونږ هوموزایګس وایو خو چې کله دا دوه آرونه یو جین دی د هغې الیلی مونږ لیکو د لیټر په شکل او هغه مونږ سمال ولیکو نو د هغې مطلب څه دی چې دا ریسیسیو دی د ریسیسیو مطلب دا دی چې د دې خصوصیت چې دی دا خپل خصوصیت نه شو کوي او چې کله زه دا الیلی د کیپیټل شکل ولیکم نو د دې کیپیټل شکل الیلی مطلب دا دی چې دا راوند سیډ چې دی د خپل خصوصیت شو کوي او چې کله زه دوه آرونه ولیکم سمال آر ولیکم دا رینکل دی نو د دې مطلب ریسیسیو دی چې دا خپل خصوصیت چې دی دا به نه شو کوي نو اوس به مونږ راشو مانو هایبریډ مونږ ووایو مانو مطلب یو خصوصیت دا صرف یو خصوصیت دی لکه یو بوټی ما واغستو د هغې چې کوم سیډ دي هغه راوند دي ما چې کوم بل بوټی واغستو نو هغه زموږ سره رینکل دي دا خو مانو هایبریډ شو خو اوس به مونږ کراس کوو چې کله منډل لاب سیګریګیشن تاسو وایي نو دې د دویمې نوم چې دی مانو هایبریډ کراس دا ټکی مونږ استعمالوو اوس به مونږ کراس کوو دا دوه بوټي چې دي
یو راوند سیډ والا یو رینکل سیډ والا. نو اوس پر راوند سیډ او رینکل سیډ چې دی دا به موږ د یو بل سره کراس کوو. نو اوس دې ځل راشي څه کوئ کوم راوند سیډ چې دی د هغې چې کوم ایلیلی دي نو هغه به زه ولیکم په 2 کیپیټل آر باندې. دا اوس څه دی دا اوس یو بوټی دی چې د هغې چې کوم سیډز دي هغه راوند دي. د مټر بوټی دی د هغې سیډ څه دي راوند دي. د هغې دپاره جین دا دی په هغه جین کې دا دوه ایلیلی دي خو دا چې څه دي دا ډامیننټ دي. دا زه اوس کراس کوم د څه سره د ریسیسیو رینکل سره. یعنې دا داسې سیډز دي چې دا څه دي دا راوند نه دي دا رینکل دي. او د دې چې کله مونږ اول په سر دوه بوټي مونږ کراس کوو نو د هغې دپاره دلته کې مونږ P1 ټکی چې دی مونږ استعمالو. د دې P مطلب دا دی پیرنټل جنریشن. پیرنټل جنریشن مطلب دا دی چې دا هغه بوټي دي چې دا اوس پیرنټس دي. دا اوس د یو بل سره کراس کېږي د دې په ریزلټ کې به بل څیز راځي نو هغې ته چې دی بیا مونږ P1 نه وایو هغې ته بیا مونږ بل نوم وایو. نو P1 ټکی مونږ ځکه وایو چې دا په اول په سر هغه بوټي دي چې دا د یو بل سره کراس کېږي دا پیرنټس دي. دا اوس د یو بل سره کراس کېږي په نتیجه کې به زموږ له بل څیز راکوي. نو اوس یې کوئ چې کله دا دوه بوټي مونږ د یو بل سره کراس کوو نو د سیګریګیشن له راشي مې تاسو ته چې سیګریګیشن اوس څه ته وایي چې کله دوه جین د یو بل سره کراس کېږي دوه خصوصیت د یو بل سره کراس کېږي نو د هغې چې کوم ایلیلی دي که فرض کړه دا ایلیلی چې دي دا دوی نو یو ایلیلی به پاتې کېږي او بل به راځي هغه به زموږ سره ګیمټس جوړوي. څنګه به جوړوي څه کوئ نو دا دوه آرونه دي د دې نه به یو آر راشي او دا یو آر چې دی دا به پاتې شي. نو دغه شان دوه آرونه دي د دې نه به یو آر راشي او دا بل آر چې دی دا به په خپل ځای باندې پاتې شي. په دې کې دا خبره بیا ریپیټ کوم چې کله زه یو ایلیلی لیکم نو هغه زه د کیپیټل لیټر یا د سمال لیټر په شکل چې لیکم نو چې کله دا د کیپیټل لیټر په شکل باندې راشي نو د دې مطلب څه دی د دې مطلب دا دی چې دا کوم ایلیلی چې دی دا ډامیننټ ده د خپل کرکټر شو کوي. دا دوه آرونه دي خو دا ما سمال لیکلي دې مطلب دا دی چې دا خپل کرکټر چې دی دا نه شو کوي. په هغې کې هغه رینکل سیډز شته دا خصوصیت پکې شته خو دا خپل کرکټر چې دی دا نه شو کوي. نو دا دوه بوټي چې ما کراس کړو د دې نه زموږ سره څه راغی یو کیپیټل آر یو سمال آر. نو دې نه په ریزلټ کې زموږ دې ته په ریزلټ کې چې څه راشي نو دې له مونږ نوم ورکړو F1. اف مونږ وایو پیلیل. پیلیل چې دا د لاتیني ژبې لفظ دی او د پیلیل مطلب دی سن یا ډاټر لور یا زوی. دا مور پلار دی د دې نه په ریزلټ کې څه راغی دواړو میټینګ وکړو په ریزلټ کې څه راغی دې نه پیلیل راغی. مطلب دا دی دا لور شو یا څه شو زموږ سره یا دا څه شو زوی. ښه نو په منډل لاب سیګریګیشن کې سیګریګیشن په کې ځان پوه کوي چې کله زموږ سره ګیمټس جوړېږي د جین کې چې کوم دوه ایلیلی یو به پاتې کېږي بل به راځي دې ته ویل کېږي سیګریګیشن. دغه شان به په دې کې یو ایلیلی پاتې کېږي بل به راځي او دلته کې په ریزلټ کې دا زموږ سره چې کوم څیز راکړي نو دې ته مونږ وایو هایبریډ. نو اوس یو خصوصیت دی نو مانو په ریزلټ کې زموږ سره راکړو هایبریډ راکړو د څه د وجې د کراس د وجې نو دې ته مونږ وایو مانو هایبریډ کراس. خو دا خبره په دې ختمه نه ده. اوس په تاسو چې چلو کوي چې دا F1 چې دی دا به د F1 سره په خپله باندې کراس کوي. دا زه دلته کې ولیکم F1 ملټیپلای F1. اوس F1 چې د F1 سره کراس کوم نشي چلو کوم دا به ولیکم کیپیټل آر سمال آر ضرب کیپیټل آر سمال آر. نو اوس به څه چلو شي په دې کې ځان لږ په غور پوه کوي. نو کیپیټل آر چې دی دا به اول ضرب خوري د ده سره د کیپیټل آر سره بیا به د کیپیټل آر ضرب خوري د دې سمال آر سره. نو دغه شان بیا د نمبر شو نو د سمال آر چې دی دلته کې به د کیپیټل آر سره ضرب وخوري. دغه شان د سمال آر چې دی د به دی خو بیا د سمال آر سره چې دی ضرب وخوري. نو څنګه وخوري نو څه کوي دا اوس تاسو ته په دې طریقه باندې چې دی ولیکم نو دا آر او دا آر شو دا داسې ولیکئ ټیک شو. ښه بیا دا آر او دا آر ولیکئ دا کیپیټل آر شو دغه چې د کیپیټل آر وول د کیپیټل آر سره بیا د کیپیټل آر د سمال آر سره ټیک شو. بیا د دې سمال آر نمبر شو دا د کیپیټل آر سره ټیک ده. بیا د سمال آر او د سمال آر. اوس په دې کې ځان پوه کړئ. اوس د دې نه زموږ سره څلور ګیمټس چې دي هغه زموږ سره راغلو. څلور ګیمټس راغلو خو دې مطلب څه دی دلته کې دا دوه آرونه دي دا د چا په شان دي دا د په شان دي دا دلته کې ډامیننټ وو نو دا به هم زموږ سره ډامیننټ شي. نو دې مطلب څه دی دلته کې دا دوه آرونه ما د راوند سیډ لپاره استعمال کړي نو دې مطلب څه دی دا راوند سیډ دی.
اوس دلته کې کیپیټل آر دی او سمال آر دی. په دې باندې ځان پوه کړئ. په دې کې دا آر چې دی ډومیننټ دی، د دې مطلب دا دی چې دا راوند سیټ دی، د خپل کریکټر شو کوي. دلته کې دا سمال آر دی، خو چې کله دوه ال ای ډي موجود دي، لکه یو ال ای ډي دا دی، بل ال ای ډي چې دا هغه دا ده، او دې دواړو ال ای ډي کې دا یو ال ای ډي چې دا فرض کړه دا ډومیننټ وي، دا کیپیټل وي، او دا بل سمال وي، دې ته موږ ریسیسیو وایو. نو دا ډومیننټ دا چل کوي چې د ریسیسیو کریکټر چې دی هغه شو کولو ته نه پرېږدي. دا داسې چلو کې دا ډومیننټ دی، د ریسیسیو ال ای ډي کریکټر چې دی هغه ډاون پاتې کېږي، شو کولو ته نه پرېږدي. نو دغه شان په دې دواړو ال ای ډي کې دا چې دا کیپیټل دی، دا سمال دی، نو دی ډومیننټ دی. نو دغه شان دی د دې ریسیسیو دا کریکټر چې دی هغه شو کولو ته نه پرېږدي. نو دغه شان دلته کې دا زموږ سره څه دي، دا دواړه ریسیسیو دي. مطلب څه شو چې دا هم راوند سیټ شو، دا هم راوند سیټ شو، دا هم راوند سیټ شو، او دا زموږ سره څه شو، دا زموږ سره رینکل راغی. نو مینډل چې کومې لاګانې پیش کړي دي، نو په هغې کې د سټیټسټیکل ریشوز چې دي هغه استعمال کړي. اوس موږ د دې سټیټسټیکل ریشوز راوباسو. فرض کړه زه دلته کې ولیکم 3:1 3:1. اوس د 3:1 څه مطلب دی؟ د دې 3 مطلب دا دی چې په دې کې 3 سیټس داسې دي چې هغه پکې راوند دي، او په دې کې دا یو سیټ چې دی نو دا زموږ سره څه دی، دا رینکل دی. نو د دې طریقې نه علاوه چې کله تاسو کراس کوئ، د دې طریقې نه علاوه بل یو طریقه هم ده، هغې ته موږ وایو پنیټ سکویر. هغه بالکل اسان دی. دا طریقه چې کله تاسو کوئ نو دا لږ چې دا ګرانه ده، او پنیټ سکویر کوم طریقه چې دا لږ اسانه ده، په هغې باندې چې دی ځان پوه کړئ. سکویر ته وباسم چې پنیټ سکویر چې دی هغه څه ته وایي. ښه بورډ ته څه کوئ، پنیټ سکویر چې موږ شروع کوو نو هغه به موږ د دې ځای نه شروع کوو. چې کله زموږ سره F1 نشي نو پنیټ سکویر چې دی دا موږ د دې ځای نه شروع کوو. څنګه به شروع کوو، څه کوئ، نو په دې چې یو سکویر وباسم، ټیک ده، څه کوئ، د یو آر دا دی، یو دا دی، دا به زه ولیکم آر بلته کې جدا ولیکم، او دا سمال آر چې دی جدا ولیکم. دغه شان دا دواړه به دلته ولیکم، یو آر به دلته کې ولیکم او یو آر به دلته کې ولیکم. ټیک شو. نو دا آر چې دی دا به دې آر سره ضرب وخوري، دا زموږ سره کیپیټل آر شو. نو څه کوئ، دا د دې په شان راغی، بیا به دا د سره ضرب وخوري، نو اول به زه کیپیټل آر ولیکم، بیا به دا سمال آر ولیکم، نو دا چا په شان راغی، دا د په شان راغی. بیا به دا آر د سره ضرب وخوري، نو څه کوئ، آر دا چا په شان راغی، دا د په شان راغی، او بیا یو آر دا دی، یو آر دا دی. نو څه کوئ، په دې کې دا زموږ سره راوند دی، دا هم راوند دی، دا هم راوند سیټ دی. نو د دې ریشو زموږ سره راغله 3 راغله، او یو پکې زموږ سره رینکل دی. نو به زه ولیکم 3:1. نو دا و مینډل لا اف سیګریګیشن. په دې کې اهم الفاظ څه دي؟ په دې کې اهم الفاظ دی یو ډومیننټ. ډومیننټ مطلب دا دی هغه جین یا په جین کې هغه ال ای ډي چې هغه خپل کرکټر شو کوي، هغې ته موږ وایو ډومیننټ. ریسیسیو څه ته وایي؟ هغه جین یا په جین کې هغه ال ای ډي چې هغه خپل کرکټر نه شو کوي، نو هغې ته موږ وایو ریسیسیو. که په دې مینډل لا اف سیګریګیشن باندې تاسو پوه شوي یئ نو خپل فیډبیک ماته ضرور راکړئ، او بیا به کوم څه مشکلات وي ما ته په کمنټ کې ضرور وایئ. میلاو وشو د بل لیکچر سره. تھینک یو ډېر